کې لیکلی خو اوس یې موقع ده اوس هغه دواړو جوړه وکړه هغه دواړه سره یو شو هغه دواړو جوړه وکړه هغه دواړه سره یو شو زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو هغه ته چې پرې مین وي لکه زړه چې پرې مین وي هغه زه چې پرې مین وم لکه زړه چې پرې مین وم هغه تا باندې چې ګرانو هغه ما باندې چې ګرانو هغه تا ته چې جانانو هغه ما ته چې جانانو هغه تا چې ویل پیر دی هغه ما چې ویل پیر دی هغه ته چې مرید وي هغه زه چې مریدم دا لا پرېږده په ځنګل کې زاڼو زاڼو جوړه وکړه زاڼه زاڼه سره یو شو زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو ته خبر یې په ما ګرانه ته خبر یې په ما ګرانه ستا نظار شمه جانانه هغه بله ورځ چې دواړه ناستو مونږ د سیند په غاړه ته خبر یې په ما ګرانه ستا نظار شمه جانانه هغه بله ورځ چې دواړه ناستو مونږ د سیند په غاړه تا ویل هغه سړی ښه دی ما ویل دغه سړی ښه دی تا وی هغه سړی حق دی ما ویل دغه سړی حق دی تا وی هغه سړی نر دی ما ویل دغه سړی نر دی تا ویل هغه سړی پیږي ما ویل دغه سړی پیږي تا ویل ته په څه پوهېږې ما ویل ته په څه پوهېږې نو تا ویل ته ډېر بېوقوفې ما ویل ته ډېر بېوقوفې بس په دې خبره وران شو ما او تا مشتو ګریوان شو تا زه په کاڼي ویشتم ما ته په کاڼي ویشتې ته په خپله مخه لاړې زه په خپله مخه لاړم ته خبرې یې په ما ګرانه ستا نظار شمه جانانه هغه کاڼو جوړه وکړه هغه دواړه سره یو شو زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو منه ګوره جوړه او توړ روا دی ګوره جوړ او توړ روان دی روره جوړ او توړ روان دی یو د یو سره یو کیږي بل د بل سره یو کیږي یو د یو نه قربانیږي بل د بل نه قربانیږي ګوره بیا مفادات یو شو په دنیا مفادات یو شو هغه ټول یو ځای ته غونډ شو چې د چا مفادات یو شو سیاسي جوړه روا ده مذهبي جوړه روا ده قانوني جوړه روا ده مسلکي جوړه روا ده بس یې جوخته غاړه راکړه سمدستي جوړه روا ده سیاسي جوړه روا ده مذهبي جوړه روا ده قانوني جوړه روا ده مسلکي جوړه روا ده بس دې جوخته غاړه لاکه شاکر صاحب سمدستي جوړه روا ده ګران دانشه بس صفا شوه تیاره ختمه شوه رڼا شوه هغه واړه کتابونه هغه واړه نصابونه چې زما او ستا پر ضد و ته یې ما ته تورولې زه یې تا ته تورولم په تاخونو کې پراته دي چغې چغې وهي جاړي د یو بل بخانه غواړي پاڼه پاڼه سره یو شو پاڼو پاڼو جوړه وکړه زه چې دواړه سره یو نامه د هغه رب می ابتدا ده چې زه د محبت سره اشنا کړم بیا درود په هغه لوی هستی وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم ډېر زیات محترم صدر محفل جناب پروفیسر اجز صاحب ډېر زیات محترم حسین احمد صادق صاحب په سټیج ناستو شاعرانو ملګرو خیبر میډیکل کالج سټوډنټس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د عصري او نثري خبرو نه راتېرېږم خو د اسلامي جمعیت طلبه ټولو ځوانانو ته شهاب بایي ته د نجیب بایي ته د عنایت بایي ته او سره د ټولو ملګرو ته زه د هغوی داد ورکوم او په دومره ښکلي موقع باندې د پښتو مشاعره جوړه کړه نو زه یو ځل بیا د اسلامي جمعیت طلبه ټول همکارانو ته زړه له کومې داد ورکوم ډېر وخت نو نه اخلم تاسو هم ستړي شئ وختي مشاعره شروع شوې ده زه فقط 3 غزلې ویم او بیا 3 نظمونه ویم بیا به اجازه لرم صحیح ده د غزل مطلب ده چې د غره لمنو ته شپونکی له نغمې مې راوړې د غره لمنو ته شپونکی له نغمې مې راوړې وطنه واوره د دردونو ترانې مې راوړې صادق صاحب د قام په ننګ باندې ولاړ یم مودې مې وشوې د قام په ننګ باندې ولاړ یم مودې مې وشوې لاسته راوړنه مې هېڅ نشته جنازې مې راوړې طوفان په خپل ځای زل په خپل ځای زه په خپل ځای جناب طوفان په خپل ځای زل په خپل ځای زه په خپل ځای جناب ډیوې مې مړې نه کړې په لاسو کې ډیوې مې راوړې منه طوفان په خپل ځای منه طوفان ډېر منه طوفان په خپل ځای زل په خپل ځای زه په خپل ځای جناب ډیوې مې مړې نه کړې په لاسو کې ډیوې مې راوړې او ستا یعقوبي نظر په بل څه باندې نه خوږېده ستا یعقوبي نظر په بل څه باندې نه خوږېده کنان ته لاړم د ښایسته یوسف جامې مې راوړې او مننه ستا یعقوبي نظر په بل څه باندې نه خوږېده کنان ته لاړم د ښایسته یوسف جامې مې راوړې ورته مې وکتل وروکتل کتل ورکتل مننه ورته مې وکتل وروکتل کتل ورکتل سترګې مې تږې وږې وړې وې مړې مې راوړې
ورتا می وکتل ور وکتل کتل ور کتل سترګې می تګي وږي وړې وي مړې می راوړې او هلته می یاد شوي جو یاد می شو چې یاد دې کم هلته می یاد شوي جو یاد می شو چې یاد دې کم ښار ته په خپل کار باندې تللی وم جوړې می راوړې من هلته می یاد شوي جو یاد می شو چې یاد دې کم ښار ته په خپل کار باندې تللی وم جوړې می راوړې او ورته می وویل دانشه خفه کېږې به نه ورته می وویل دانشه خفه کېږې به نه یاره تر دغې مې راوړی شوې بس تر دې مې راوړې مونږ دوه د زمانې نه څه جدا شو څه خراب شو مانده وزرې را شو جو څه ستا شو څه خراب شو ګلونه مې راوړي وو له ګل ګل ګلستانه ګلونه مې راوړي وو له ګل ګل ګلستانه څه مړاوي شو په لارو کې څه دا شو څه خراب شو من ګلونه مې راوړي وو له ګل ګل ګلستانه څه مړاوي شو په لارو کې څه دا شو څه خراب شو اومه او مسیزونه په لارو کې پراته وو اومه او مسیزونه په لارو کې پراته وو چا وخوړل چا نه خوړل څه څښا شو څه خراب شو من اومه او مسیزونه په لارو کې پراته وو چا وخوړل چا نه خوړل څه څښا شو څه خراب شو موږ یو دوه کې حیران نه یو په دوه درې کې تاویږو موږ یو دوه کې حیران نه یو په دوه درې کې تاویږو موږ نیم نیم انکاري شو څه رضا شو څه خراب شو من او دانشا من غلط روایتو نشیان کړو دانشا من غلط روایتو نشیان کړو خصم دم سودایان په څه سودا شو څه خراب خبرې لا جواب د دلیل سره ورکې خبرې لا جواب د دلیل سره ورکې دلیل به بدل د بل بدیل سره ورکې وې کاش چې تا خندل وې او تا لږ ځان ته کتل وې اے کاش چې تا خندل وې او تا لږ ځان ته کتل وې ته څومره نور رنګونه د دې تیل سره ورکې نن اے کاش چې تا خندل وې او تا لږ ځان ته کتل وې ته څومره نور رنګونه د دې تیل سره ورکې او ضمیره جانان چې د پشیر کې د قاتل په شان ته پیش کو جانان چې د پشیر کې د قاتل په شان ته پیش کو تشبیه به بیا د څه شي د قاتل سره ورکې من جانان چې د پشیر کې د قاتل په شان ته پیش کو تشبیه به بیا د څه شي د قاتل سره ورکې او صادق صاحب شعر ته متوجه غواړم چې وزیره چې ناظره په زیړی مازیګر بیاي وزیره چې ناظره په زیړی مازیګر بیاي چوکۍ له خارونی به د خندیل سره ورکې وزیره چې ناظره په زیړی مازیګر بیاي چوکۍ له خارونی به د خندیل سره ورکې او غټ غټ کاڼي واړه په وړو وړو میده کې غټ غټ کاڼي واړه په وړو وړو میده کې برخلیق د ابراهه د ابابیل سره ورکې مننه غټ غټ کاڼي واړه مننه غټ غټ کاڼي واړه ډېره مننه غټ غټ کاڼي واړه په وړو وړو میده کې برخلیق د ابراهه د ابابیل سره ورکې او ښکاره د درته خدای چې دا ولي او چا مړ کو ښکاره د درته خدای چې دا ولي او چا مړ کو سزا به ته حابیل د قابل سره ورکې او اے کاش چې تا خندل وې او تا لږ ځان ته کتل وې اے کاش چې تا خندل وې او تا لږ ځان ته کتل وې ته څومره نور رنګونه د دې تیل سره ورکې د غزل یو څو شعرونه وایم چې په ما د هرې نشې بیل بیل اثرات او ته په ما د هرې نشې بیل بیل اثرات او ته یو چا ویشلې په حرامو کې زکات او ته په ما د لوی الله د لوري دغه دوه انعامات په ما د لوی الله د لوري دغه دوه انعامات زما په ژوند کې ستا یادونه لکه شات او ته زما یو درې څیزونه ډېر خوښېږي زما یو درې څیزونه ډېر خوښېږي دغه خواږه درانه خویونه ستا عادات او ته والله ناظم صاحب والله که غم یې وکم نجیب بھائی ته شعر ډالی مطلب چې ده والله که غم یې وکم که مې نصیب شوه توره شپه سوړ حوالات او ته نو والله که غم یې وکم که مې نصیب شوه توره شپه سوړ حوالات او ته زه حق حیران یم دانش ستا باغي فکرونه دغه زیارت دا تعویذونه مناجات او ته بیګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله پرورو به ګډېدله بیګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله پرورو به ګډېدله
نری شونډې پاڼې ښکلی مخې یو کتابو د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلیدله د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلیدله په محفل کې څه غټانو سره غلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رو رو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به خواته راښویدله من چا شراب اسکل نشه شو چا د چرسو لوګی راخ که زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروتم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلیږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یریږي زه لا دغه سوچ کې پروتم چې مې شړنګ د پانځې واورېد چې مې پورته وکتل سپوږمۍ ماته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دی ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دی ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبر یې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یېرېږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم مننه دا یې ووایي او مسکی شوه ډېره مننه دا یې ووایي او مسکی شوه او نری اوښکې یې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډیوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویان شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته اخري نظم یم بې اجازه علم چې قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا که بله پیمانه وي کوم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځایږه منه که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه زه انسان یم څه کمی به راپکي وي زه به خپل کمی پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله بل صورت زما نه واخله که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله بل صورت زما نه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت نه اخلې او ته ما ضمانت نه اخلې نور کسان به درله درکم که ته دا ضمانت نه اخلې او ته ما ضمانت نه اخلې نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاګردان به درله درکم مینان به درله درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانان هر سړی مې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی ځه د دې نه بقلار شو د قصې نه بقلار شو ضمانت نه بقلار شو ناظم صاحب چې په توت شوه نو ونه شوه چې په توت شوه نو ونه شوه دا زمانه پوره نه شوه دا توتان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا ماران زمانه پاتې خاماران زمانه پاتې ځه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه زه په مخه دې رڼا شه خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوي دې بدنامې دنیا پرېښوي بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موخه راکړه ډېره مننه ډېره مننه پاڼه ما ته په شا کا دا شړشم را سره یوسه او ګرانه تور او تومت سوي د ستم اندازه څه ده ګرانه تور او تومت سوي د ستم اندازه څه ده راشه یو تومت مې واخله یو ستم را سره یوسه د جهل په تیارو کې د روښان فکر خاونده د جهل په تیارو کې د روښان فکر خاونده راشه ګران دانش راشه دا تور تم را سره یوسه ویښته به ښه اوږده مې وې ګاړې به پنځه مې وې 9 بچي به وې 12 سپي به وې هر ځای به مې ډیسي وې ځکه چرته ایسي مننه
وخته بخوک دمې وې ګاډي به پنځمې وې 9 بچي به وې 12 سپي به وې هر ځای به میډیسي وې او ځکه چرته ویسي وې او حسین بھائی اسټلو کې بدال نو پلارو کې بسوال نو ایگزام بکال پکال نو اسټلو کې بدال نو پلارو کې بسوال نو ایگزام بکال پکال نو هیڅوک به فیل کېدل نو خو هر یو ګریډ به 20 وې او ځکه چرته ویسي وې او کیمپس کې به رکشې نه وې د جنو به نخرې نه وې په کلاس کې به پردې نه وې د میډم به مزې نه وې سقلین صاحب به چشمې نه وې د اوړي به پنکې نه وې موسم چې د یخنۍ راتلې په هره خوله به سیسي وې ځکه چرته ویسي وې هر ایونینګ چکر به و خخ ښکلی موټر به و پرووس به مې د چای سو زما غوندې لوفر به و لنچ به په شیراز کې وې او ډینر به د فیس وې او ځکه چرته ویسي وې اخرې باندې چې فیمیل به ټیچرانو ټول فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپړاسیانو ټول فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپړاسیانو ټول او تر صاحب ښه سمارټ به هلکانو ټول ایکسپیل به د شیخانو ټول نو هر سړی به ډیسي او ځکه چرته ډېر ډېر مننه تھینک یو سو مچ مننه